د ټال ناول اوومه برخه. ماښام ارزو له بړۍ سره ناسته وه چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. زوی په خوا بدې غږ وویل: ابی، زړه مې لا اوس هم ځای ته نه دی راغلی، په خپله کوټه کې نه وې. بوډۍ وخندل: تشویش مه کوه، که مړه وای خبره ولې یې؟ سړی کېناست، شاوخوا یې وکتل، ویې ویل: خو پورته کوټه ښه وه، نیمایي کابل دې لیدلی شوای. بوډۍ وویل: سخته خو نه ده، که مې دلته زړه ونه لګېد کاټ به بیرته پورته یوسو. ارزو وویل: چای درته راوړم؟ نه. ارزو د باندې ووته. بوډۍ وویل: 100 روپۍ غواړم. سړي په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وویل: سخته غوښتنه ده؟ نه سخته نه ده، عجبه ده. ټوله دنیا به تر تازار کم، خو تا دا ډیر وخت پیسې نه دي غوښتي. وایه څومره له بانکه درته راوباسم؟ همدا اوس څو لرې؟ سړي د خپلې کورتۍ له جیبه بټوه راویسته، $40 پر میز کېښود. افغانۍ یې وګڼلې، ویې ویل: $100 او 8200 افغانۍ. بوډۍ د سړي له ګوتو افغانۍ واخیستې. سړي په بیړه وویل: دا $100 به هم درته بدل کړم، اوس هم دومره بس دی. خو پوښتنه دې ونه کړه چې په دې پیسو څه کوم؟ په ذهن کې مې راګرځېده ځکه ته. بوډۍ په خبره کې ورولوېده: نور به هېڅ سوالګر له کوره ناامیده نه ځي. سړي وخندل: خو تا منع کړي وو، له ګدایګرو دې بد راتلل، ویل دې چې خدای دې ورکړي. بوډۍ سوړ اسویلی ویست. نه زویه، نن مې له کوچنیو وږو خولو د وریجو د دانو تویېدل ولیدل. پوه شوم چې په غمجنو سترګو کې څومره اسانه ځلا پیدا کړو. له ډېره وخته وروسته مې زړه سپک شو. نن مې د هغو کارونو د ترسره کولو ارمان وکړ چې تر دې دمه مې نه و کړي. غلې شوه. زوی ته یې وکتل، ویې ویل: نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي. ښکلی احساس مو زړه حس کوي. موندل یې دومره سخت کار نه دی. کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي. بس زموږ ځینو کوچنیو ټکو ته ورپام نه وي. سوړ اسویلی یې ویست. ویې ویل: خوشحالي ډېره ساده ده، خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دا نجلۍ ورو ورو را باندې ګرانېږي. دا کوچنی د خوشحالۍ په اړه په هغه څه پوهیږي چې زه په دې عمر ترې بې خبره یم. سړی وخندل. ارزو، اهو دا نجلۍ یو رنګ لري، یوازې یو رنګ، هماغه څه ده چې وینو یې. سړي وویل: ځم، له تلویزیونه پرته د ګزاره سخته ده. ولاړ شو. ارزو په دهلیز کې غلې ناسته وه. سړي وویل: خپه ښکارې. نجلۍ یودم ودرېده. نه، خو مخ دې سم نه ونیولی. ارزو مخ واړاوه. سړي وویل: نه راته وایې؟ ارزو وویل: نن مې مور او کوچنی ورور ډېر یادېږي. سړی یوه شېبه غلی و. وروسته یې وویل: دا د اول ځل دی چې له کوره لرې؟ نجلۍ پزه کش کړه. هو، د پلار له مرګه راباد به له مور او کوچني ورور سره ویدېدم. سړي له جیبه موبایل راویست. ویې ویل: دا کور د تلیفون شمېره دې لرې؟ نه، زموږ په سیمه کې تلیفون کار نه کوي، تنګه دره ده، د تلیفون لپاره به غونډۍ ته خیژې. دواړه تر ډېره غلي وه. وروسته سړي یودم وخندل. راځه، مرسته ته دې ضرورت لرم. پورته وختل. سړي ټلویزیون ور واخیست. ارزو میز له ځمکې پورته کړ. پا وروسته ټول د بوډۍ په کوټه کې ډرامې ته ناست ول. ارزو یودم چیغه کړه: زار! بوډۍ او سړي ور وکتل. د ارزو سر وځړېد. بوډۍ وویل: ولې؟ نجلۍ پورته وکتل. بیرته یې په تلویزیون پسې ور میږ کوږ کړ. په خوند یې وویل: تلویزیون مې نانځکه را په زړه کړه. تلویزیون ته ور بیرته شوه. زوی او مور تلویزیون ته وکتل. یوې نجلۍ له زړو ټوټو جوړه نانځکه پر ټټر پورې نیولې وه. بوډۍ وویل: خوشحالي تل په لوکس او قیمتي وسایلو کې نه ده. خوشحالي د زړه خبره ده. واړه شیان ومنه، خوشحاله به یې. سړي وخندل. ابی، تا خو دا ډېر وخت فلسفي کتابونه پریښي وو. بوډۍ سړه ساه ویسته. زویه، نه پوهېږم، خو دا ساده کلیواله نجلۍ ژوندۍ فلسفه راته ښکاري. سړي ارزو ته وکتل. ویې ویل: له ټوټې جوړې ناوې اوس هم در سره ده؟ د نجلۍ تندی تریو شو. نه، تناره ته رانه ولوېده. ښه، که وای په نوې ناوې به دې بدله کړې وای. طلایي ویښته، شنې سترګې، ښایسته کالي.
سندرې به یې هم ویلې. ارزو چورتیا وړه. یو دم یې په داسې غږ لکه څوک چې خواست کوي وویل: نه، هغه نانځکه مې مور راته ګنډلې وه. بوډۍ وویل: دا نجلۍ بېله دنیا لري. ارزو وویل: سبا د ترور کره تللی شم؟ خیر دی، یوازې نیمه ورځ. بوډۍ وویل: که جمعې ته ماتله شې ښه ده. د ارزو په سترګو کې اوښکې را وګرځېدې. سړي وویل: ځان تیار که، سهار هسې هم دفتر ته ځم، خو یوازې 2 ساعته به تېروې. د ارزو رنګ را وګرځېد. سهار سړی او نجلۍ یوې زړې لرګینې دروازې ته ودرېدل. ارزو وویل: دلته ډېر کورونه خام دي. سړي وویل: دې ته زور آباد وایي. دا ځمکې دولتي دي، خلکو کورونه پکې جوړ کړل، مازې خټې یې تپلې دي. دروازه خلاصه شوه. د بخ بي بي ترور رنګ ژیړ واوښت. ارزو وخندل. د ترور غېږې ته یې ځان ور واچاوه. سړي وویل: یوازې 2 ساعته، پوه شوې؟ 2 ساعته وروسته موټروان درپسې رالېږم. د بخ بي بي رنګ وغوړېد. یعنې نه مو ده راشړلې؟ سړي وخندل. دا خواږه نجلۍ کله هم داسې پرېږدو. بخ بي بي د چایو ست ورته وکړ، خو سړي ور یاده کړه چې په دفتر کې بوخته ورځ لري. بخ بي بي دروازه پورې کړه. ارزو شاوخوا وکتل. یوه دیوال ته 2 خړې کوټې ولاړې وې. د کړکیو رنګ د لمر له لاسه پوټکی یعنې پوستکی را ایستلی و. پر خړه چوتره پلاستیکي فرش هوارو. پر فرش د جامو ګنډلو ماشین او رنګټو کرښ ښکارېدل. تر چوترې لاندې د سا پر سر زنګ وهلی بیلار او بیلار ته نږدې پر خټو رابړې بوکه ایښې وه. د وړې ماشومې ژړا راغله. ارزو منډه ور واخیسته. په کوټه کې یو څو میاشتنۍ نجلۍ پرته وه. پر خیرن لاندې پرتوګې غوټه مچان راټول ول. ارزو ور ټیټه شوه. د نجلۍ له خیرن بغوره یې کلکه مچه واخیسته. له ځمکې یې پورته کړه. په چوتره کې ترور په مخه ورغله. بخ بي بي په بیړه وویل: څه کوې؟ ارزو وویل: یوه باکه اوبه به نه راته راوباسې؟ ښځې په حیرانۍ ورته کتل. ارزو کوچنۍ پړمخې واړوله. ښځې وویل: زه یې پاکوم. نه، یوازې اوبه غواړم. سا ته ودرېده. ښځه ورغله. پړي ته یې لاس ور وغځاوه. شیبه وروسته کوچنۍ بې پرتوګه نجلۍ سهارني پاسته لمر ته پښې وهلې. ارزو د ترورزیانو پوښتنه وکړه. بخت بي بي وویل چې مکتب ته تللی دي. دوی همالته په چوتره کې چای وخوړ. ښځې نجلۍ ته ویل چې څه کوه، څه مه کوه. ارزو 11 بجې بېرته له بوډۍ سره وه. هغې ته یې د کوچنۍ ترورزۍ د ښایست کیسې کولې. ویلې چې څنګه به یې لمر ته سترګې نیمکښه کړې، څنګه یې پښې وهلې، څنګه به یو دم وکغېده او له خولې به یې رڼې لاړې راتویې شوې. وروسته یې بوډۍ ولمبوله. مازدیګر لمر ته کېناستې. ورځې ووتې. یو ماخوستن بوډۍ ته ټلیفون راغی. لور یې وه. ویل چې 2 ورځې وروسته درځم. بوډۍ خوشحاله وه. سهار یې خدمتګارې ته وویل چې څو نورې ښځې پیدا کړي. دې امر وکړ چې په ټول کور کې باید د مینځلو وړ غولي، زینې او دیوالونه تر اوبو تیر شي. کارګرو ښځو ټوله ورځ کار وکړ. مازدیګر یې له مست سره زړې جامې او د کور مازې له کاره لوېدلي وسایل هم ورسره یوړل. د 2 کوټو غالۍ، کوچونه او پردې بدلې شوې. 3 نوي کټونه راغلل. بوډۍ د شپې تر ناوخته ویښه وه. له خوشحالۍ خوب نه ورته. ارزو سهار وختي نوې جامې ور واغوستې. بوډۍ سترګې له دیوالي ساعته نه اړولې. طاقت نه ورته. چوترې ته ووته. څوکۍ د 2م منزل د پیک سیوري ته برابره کړه. د حویلۍ له لویې دروازې مخ نه اړاوه. یو وخت د موټر هارن راغی. خدمتګارې منډه ور واخیسته. شیبه وروسته یوه ځوانه له رنګه سره ښځه، یو 14-15 کلن هلک، تر هلک یو څه کشره نجلۍ له موټره راکښته شول. بوډۍ د څوکۍ پر لاستو ګوتې ټینګې کړې. ارزو د چوترې زینو ته وکتل. په یوازې ځان یې څوکۍ لاندې نه شوای کښته کولی. نوې راغلې نجلۍ خپلې انا ته ور منډه کړه. لاس یې ور وغځاوه، خو بوډۍ ور کش کړه. غبرګ لاسونه یې ترې وګرځول. هلک له هماغه ځایه چمن ته ورغی.